سلامونه د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه وخت مو بخیر. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کول ته زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو د ټولنې او روزنې خپرونې موضوع نن ستونزو ته ځانګړې شوې ده چې ستونزې څه دي، ولې رامنځته کیږي، د مخنیوي حل لارې څه کیدلی شي. نن به په دې موضوع باندې خبرې کیږي. په خپرونه کې راسره د بوس پوهنتون د ښوونې او روزنې استاد ښاغلی عبدالوارث صمدي صاحب راسره مېلمه دی. صمدي صاحب ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو ومنله. ډېره زیاته مننه خیال صاحب چې موږ ته مو په خپل خپرونه کې وخت راکړئ. لومړی تاسو ته سلامونه او بیا ستاسو درنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ډېره زیاته مننه صمدي صاحب. که د خپرونې پای له دې نه وشي چې ستاسو په اند ستونزې څنګه تعریف کیږي او د هغوی سره څنګه باید مقابله وشي. اصلا که ستونزې ته پام وکړو، ستونزه ډېر یو لوی مفهوم دی. مثلا اقتصادي ستونزې کېدلی سي، رواني ستونزې کېدلی سي، کلتوري ستونزې کېدلی سي، ټولنیزې او صحي ستونزې کېدلی سي. ولې په ټوله کې که چیرې موږ غواړو چې ستونزه تعریف کړو، هر هغه څه چې زموږ د پلان برخه نه وي او زموږ پلان ته داخلیږي او زموږ د ټاکل شوي هدف پر وړاندې خنډ جوړیږي، ستونزه بلل کېږي زما په نظر. د ستونزو د حل کولو په اړه کوم مهارتونه اړین دي چې باید یو انسان یې پر وړاندې وکاروي؟ زما په نظر باندې د ستونزو سره مقابله ډېره مهمه ده چې په هغې کې اول نه تسلیمېدل ډېر مهم دي. مثلا زه د دې اړوند ځکه چې موږ د ښوونې روزنې پښتو ادبیاتو محصلین تېر شوي او دا مسلک دی. رحمان بابا وایي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. ستونزه او د هغه تر څنګ ستونزې ته د هغې په وزن باندې کتل ډېر مهم دي. یعنی مثلا کوچنۍ ستونزه لویه بلل او لویه ستونزه کوچنۍ بلل د خپله په اصطلاح باندې موږ د ستونزې سره د مقابلې په برخه کې زیانمنوي. یعنی لویه ستونزې ته باید لویه امادګي ونیول سي او کوچنۍ ستونزې ته کوچنۍ امادګي ونیول سي. او ځان د ستونزې برخه جوړول دا هم یو تاوان دی د یو شخص لپاره، د یو ځوان لپاره چې مثلا دی د دې په ځای چې د ستونزې په حل باندې فکر وکړي، دی ځان د ستونزې برخه ګرځي. نو موږ باید ځان د ستونزې برخه ونه ګرځو او ستونزې ته د یوې لیرې زاویې څخه وګورو او پر حل باندې فکر وکړو. ډېره مننه ښاغلی صمدي صاحب. د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت کې تاسو کومه ستراتیژي غوره کوئ؟ د ستونزې د رامنځتېدو پر وخت ما مخکې هم یادونه وکړه چې مثلا اول تر ټولو مهم ټکی دا دی چې موږ ځان د ستونزې برخه ونه ګرځو، یعنې د یوې لیرې زاویې څخه ستونزې ته وکتل سي. او د هغه تر څنګ پوهه او تجربه ډېره مهمه ده چې موږ باید پوهه ولرو د ټولنیزو مسایلو په ارتباط باندې، او د هغه تر څنګ تجربه ولرو چې که خپله تجربه نه لرو د هغو کسانو سره چې هغوی ډېر ژوند کړی دی او په ژوند کې بېلابېل ستونزې ورباندې راغلي دي، د هغوی سره مشورې وکړو او د هغه تر څنګ د ستونزې د حل لپاره یو منظم پلان جوړ کړو. مثلا کله چې موږ ته لویه ستونزې پیښیږي، د هغې دپاره یو پلان جوړ کړو او قدم په قدم باندې د ستونزې د له منځه وړلو لپاره خپل سوچ، فکر، تمرکز پر یوې نکتې باندې کړو او د ستونزې د حل لپاره خپل قدمونه واخلو او ستونزې ته حل لاره پیدا کړو. نو مشوره زما په نظر باندې ډېره مهمه ده چې باید د مشرانو سره، د هغو کسانو سره چې هغه د ژوند بېلابېل پړاوونه یې تېر کړي دي، هغوی ډېر ښه پوهېږي، د هغوی د تجربو په استفادې باندې موږ ستونزو ته حل لاره پیدا کولی شو. ډېره مننه ښاغلی صمدي صاحب. د ژوند په اوږدو کې آیا تاسې په تېر وخت کې کومې ستونزې حل کړي دي؟ که هو کومې تګلارې مو کارولي دي ورته؟ مخکې هم د دې څخه ما یادونه وکړه چې مثلا تجربې ډېرې مهمې دي، مشورې ډېرې مهمې دي چې په دې برخه کې موږ مشورې ولرو او خپله د ستونزې د رامنځته کېدو څخه وړاندې مثلا امادګي ده چې مثلا احتمالي ستونزې باید موږ وپېژنو چې زموږ په ژوند کې راځي. مثلا یو ځوان دی پلان لري، دی باید خپل د پلان د تطبیق دپاره احتمالي ستونزې په پام کې ولري. هغه که په درسي بهیر کې، هغه په اقتصادي بهیر کې، په هر بهیر کې چې دی یو کار کوي، مخکې دی چې دته ستونزه پېښ شي، دی باید امادګي ولري چې کوم ډول ستونزې په دغه کار کې ماته پېښېدلی سي. یعنې دغه احتمالي ستونزې څېړل او هغوی ته متوجه کېدل خپل ستونزو ته له منځه وړلو لپاره ډېر مهم دی. او که چیرې بیا رامنځته سي، بیا تر ټولو مهم دا دی چې اول پلان ولري، دوم خپل وخت مدیریت کړي تر څو هغه ستونزه، کوچنۍ ستونزه یې لویې نه سي، دی ورته متوجه اوسېږي او په هغه برخه کې دی پوهه ولري، او که پوهه ونه لري مشوره وکړي، د مشورې تر څنګ مطالعه ورته وکړي.
ډېره مننه. څنګه کولی شو د یو لوی او پیچلې ستونزې د حل لپاره کوچني ګامونه واخلو؟ د پیچلو ستونزو د حل لپاره د مدیریت پوهانو وایي له بې ثباته لوی تغییر څخه ثابت کوچنی تغییر بهتر دی. هدف دلته څه دی؟ 10 صفحې مطالعه یوه ورځ نه ده مهمه. 10 ورځې یوه صفحه مطالعه مهمه ده. مثلا د یو محصل په ارتباط ته وایم، د دې په ځای چې دی ولاړ سي یوه ورځ 10 صفحې 20 صفحې مطالعه کړي او دی خاطر کړي په اصطلاح باندې د مطالعې څخه، دا بهتره ده چې مثلا دی هر ورځ یوه صفحه مطالعه وکړي خو 10 ورځې وکړي. یعنی دلته د په دا کړنه کې ثبات رامنځته کیږي او دا کړنه دی په مکرر ډول باندې ترسره کوي او دی خپل ځان یو تنظیم تاچي په اصطلاح باندې یو نظم ته اچي چې دا هم د وخت د مدیریت له لحاظه بهتر ټکی دی او هم د ژوند د بریاو لپاره بهتر ټکی دی چې دې ته موږ متوجه اوسېږو. یعنی پیچلې ستونزې هغه وخت موږ حلولی سو چې موږ په مکرر ډول باندې استقامت ولرو. د ستونزو د حل لپاره له نورو خلکو سره که څه هم مخکې مو یادونه هم وکړه، مشورې څومره اړینې ګڼل کېږي او څه ډول مشورې باید واخلي، له چا یې واخلو؟ بس مخکې مو سو په دې برخه کې د هغه کسانو مشورې مهم دي چې هغوی په اصطلاح باندې تجربه لري. بېلابېل مثلا که ته غواړې چې په اقتصادي برخه کې کار وکړي او ستونزه درته رامخته کېږي، نو تر ټولو بهتر کار دا دی هغه کسان چې لوی تجارتونه لري د هغوی سره مشوره وشي. او د دې مشورې ګټه دا ده چې ښه تصمیم نیونه رامنځته کېږي. مثلا تا ته ستونزه پیښه شوې ده، ته مشوره کوې، نو هغه کس چې په دې برخه کې تجربه لري هغه تا ته ډېر مهم ټکي درښیي چې ته کولی شې د هغو په استفادې باندې خپل ستونزې لپاره حل لاره ولټوې. او ستونزه چې ده د پیچلو ستونزو د حل لپاره که چېرته موږ مشوره وکړو، ستونزه اسانه کېږي. مثلا هغه ستونزه چې په تا باندې به ډېره لوی ولې د مشورې په ارتباط باندې که چېرته مشوره کړي، هغه ستونزه ته اسانه کولی سي او د حل لاره ورته لټولی سي. او بل ټکي دا ده چې مثلا د خطرونو کمښت رامنځته کېږي. هغه خطرونه چې په لویه کچه باندې موجود دي د مشورې په ارتباط باندې او د هغه تر څنګ د هغه کسانو سره چې په دې برخه کې کار کړی تجربه لري، دا خطرونه یې راکمېدلی سي. او د اړیکو په پیاوړتیا کې رول لري چې مثلا اړیکې قوي کېږي او پیچلو ستونزو ته د حل لاره موندلی سو. ډېره مننه صمدي صاحب. کومې کړنې د ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندوینه او تدابیر غوره کوي؟ د ستونزو د مخنیوي لپاره مخکې پلان درلودل مهم دي، خپلې ستونزې پیژندل مهم دي او ناسمې پرېکړې مثلا که چېرته انسان کوي هغه کړنې په اصطلاح باندې دی نور هم د خنډونو سره مخ کولی سي، د ستونزو سره یې مخ کولی سي. نو دا دې ټکي ته ډېر مهم والی پکار دی تر څو دی په دې برخه کې متوجه واوسېږي چې تر څو ستونزې رامنځته نه سي. او د هغه تر څنګ ما مشورې برخه زه بیا غواړم په دې باندې تاکید وکړم چې د ګډې همکارۍ د فرهنګ ترویج دی. مثلا که ته کومه ستونزه لري، د یو چا سره خپله ستونزه شریکوي، هغه ستا سره همکاري کوي، ستا سره خپل تجربه شریکوي. سبا که دی کومه ستونزه لري، ته د ده سره مشوره کولی سي او دی ستا سره مشوره کولی سي. دلته د دې ستونزو پر وړاندې موږ یو ټیم جوړېږو، نه یوازې خپل یو کس چې مثلا ستونزه لري دی به د هغه ستونزې سره ښکېلي. نو دغه د ګډې همکارۍ فرهنګ د ستونزو پر وړاندې دا ډېر مهم دی، ځکه د څو نظرونو څخه یو فوقالعاده نظر جوړېدلی سي چې هغه د ستونزو په وړاندې مقاومت هم کولی سي او ستونزې د منځه هم وړلی سي. ولې که سړی په یوازې ځان د چا سره مشوره هم ونه کړي او مطالعه هم په حساب باندې ونه لري او خپلې ستونزو ته مخکې د مخکې امادګي هم نه ایښودلې او ځان د ستونزې برخه هم وبولي، دا نو بیا لوی جنجال ورته جوړېږي او دی خپله نشي کولی چې په یوازې ځان باندې د ستونزې څخه ځان راوباسي. یعنې تر ټولو بهتر دا دی چې دی د مشرانو سره مشوره ولري او د هغه کسانو سره مشورې ولري چې هغه په دې برخه کې پوره تجربې لري او د هغه تر څنګ څېړنه ډېر ورته مهمه ده، پلان ورته مهم دی. د ستونزو د حل په پروسه کې د وخت مدیریت څومره مهم دی؟ د وخت مدیریت په ټولو ارڅو کې مهم دی، نه یوازې په ستونزو کې، ځکه د ستونزو د شدت کموالی رامنځته کوي. که چېرته موږ پر وخت باندې ستونزې ته متوجه سو، ستونزه هغه اوج ته نه رسېږي چې ستا ته نور هم زیان واړوي، دغه شدت د ستونزې راکمېږي. مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکړم چې په یو ځای کې اورلګېدنې شوي، ته دې ته متوجه سې، د دې مخه ژر نیولی سې او ځکه دا د وخت په حساب باندې ډېر مهم دی. او که چېرته پر وخت متوجه نه سې، هغه لوی زیانونه اړولی سي او د فشار او ستړیا مخنیوی کوي. مثلا یو محصل دی
که چېرته پر وخت خپلو درسونو ته پام ونه کړي دا د ده دپاره په لومړیو کې کوچنۍ ستونزه ده. یعنې هر ورځ استاد یو لیکچر ورکوي هغه کولی شي چې دی په نیم ساعت کې یا شل دقیقې زده کړي. ولې که چېرې دا دی د سمستر تر پایه پورې پرېږدي نو بیا نشي کولی چې مثلا په یوه شپه باندې یا په یوه ورځ باندې د ټول سمستر چې 4 نیمې میاشتې دي دا درسونه دی دغه کړي. یعنې پر وخت باندې مدیریت ډېر مهم دی او دغه تر څنګ غوره تصمیم نیونه رامنځته کېږي. که چېرته موږ ستونزې ته پر وخت متوجه سو زموږ تصمیم به معقول دی او د باور وړ به وي او ټول به یې راسره مني او په هغې کې به موږ کامیابه هم یو. د سرچینو څخه په مؤثره توګه استفاده کېږي. مثلا هغه سرچینې چې موږ یې لرو که دوامداره یو محصل مثال زه در کوم ځکه چې موږ د ښوونې روزنې بخش دی په دوامداره توګه له سرچینو څخه استفاده وکړي. مثلا دی کولی شي خپلو ستونزو ته په مؤثره توګه رسیدګي وکړي او د هغو پر وړاندې ودرېږي او جواب ورته ورکړي. مثلا د 4 نیمې میاشتې یو محصل که چېرې غواړي د خپلو درسونو په وړاندې مقاومت وکړي مطالعه وکړي هغه کولی شي د کتابتون له سرچینو څخه استفاده وکړي. هغه کولی شي د نړیوالو ژورنالونو څخه چې په بوس پوهنتون کې موجود دي استفاده وکړي او هغه کولی شي چې د څېړنیز مرکز سره په مشورې باندې خپلې څېړنیزې ستونزې حل کړي. نو که چېرته دا دی ځان ته پرېږدي د سمستر په پای کې دې ته متوجه شي په یوه ورځ یا 2 ورځې باندې دې ته د دغو ستونزو په وړاندې باندې بیا نشي تېرېدلی چې دا د ده دپاره په لوی خنډ باندې بدلېږي او د پرمختګ چټکتیا یقیني کوي. مثلا که یو څوک ستونزې ته پر وخت متوجه دی هغه پرمختګ چې دی غواړي په راتلونکي کې ولري دغه د ده دپاره باوري کېږي یقیني کېږي او هغه هدف ته ځان رسولی شي. بله ډېره مننه سمدي صاحب. زما په اند په ځینې ستونزو کې به شکست رامنځته کېږي کیدای شي ټولې د حل وړ نه وي او ځینې مجبوریتونه وي چې هغه حل نه شي. نو د دې سره مقابله باید څه ډول وشي؟ مخکې ما تاسو د رحمان بابا یو بیت هم ووایم چې هغه وایي چې تاسې همیش په هر ډول حالت کې چې مخ کېږي استقامت مهم دی. خصوصا د ځوانې طبقې لپاره دا ډېر مهم دی چې باید دوی هېڅکله خپله قوي اراده د لاسه ورنکړي. په ځان کې داسې یو انګېزه پیدا کړي چې دوی د هر ډول ستونزو په مقابل کې د غره غوندې ودرېږي او دغه هر ډول ستونزې چې د دوی په وړاندې راځي د دې کلي پیدا کړي. یعنې هر کلب چې جوړ شوی دی حتما کلي ورته جوړه شوې ده. یعنې هره ستونزه چې شته د هغې دپاره یو حل لاره شته خو تر ټولو مهم ټکي دا ده چې ته به زغم لرې ته به حوصله لرې او ته به استقامت کوې ته به په ځان باندې خوارۍ تېروې ته به په ځان باندې ستړیا تېروې بیا ته کولی شې چې هغه ستونزې ته هم رسیدګي وکړي او هم بریالی سي او هغه هدف چې ته لرې لاسته یې راوړې. د ستونزو پر وړاندې چې سړی مقاومت وکړي هر انسان او خپل هدف ته ورسیږي دغه بریا بیا خوند لري رنګ لري او هغه شور چې پکښې کې دی هغه په دغې بریا کې دی چې سړی د ستونزو څخه په ډېرو تکلیفونو باندې راوځي او هغه هدف خپلوي. نو دا بیا هغه خوند پکښې کې دی چې په ډېرو څیزونو کې نشته. نو زما ځوان نسل ته دا پیغام دی چې دوی همیش په هر ډګر کې چې کار کوي د ستونزو په وړاندې مقابله وکړي. هغه که په تدریسي بهیر کې دی هغه که په تجارتي بهیر کې دی هغه که په نورو عرصو کې دی دوی باید د ستونزو په وړاندې مقابله وکړي او هر ستونزې ته د حل لاره ولټوي. که چېرته د حل لاره نه وي مشوره وکړي د مشرانو سره او استقامت وکړي یو منظم پلان ورته ترتیب کړي تر څو ستونزې ته رسیدګي وکړي او هغه هدف چې دی لري هغه هدف ته په ډېره دلاورۍ باندې ځان ورسوي او هدف ورخپل کړي. بله ډېره زیاته مننه ښاغلی صمدي صاحب. ستونزو کې د منفي فکرونو له اغېزو څخه څنګه ځان بچ کولی شو؟ تر ټولو مؤثر ټکی دا دی چې موږ خپله منفي ونه اوسېږو. یعنې هره ستونزه چې رامنځته کېږي هغې ته د یو منفي فکر په حیث باندې ونه ګورو. مثلا یو منفي فکر انسان ونه اوسېږو داسې ونه وایي چې دا ستونزه نه حل کېږي. ستونزه د که چېرې موږ په خپل ټولنه کې وګورو خپل د کورنۍ غړو ته په ځانګړي ډول پلار ته وګورو هغه د ډېرو لویو ستونزو سره مخ دی هغه د ډېرو لویو مشکلاتو سره مخ دی ولې خپل اولاد ته په هر ترتیب باندې د یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. نو د دې ټولو ستونزو ته سینه سپر کړې ده ولاړ دی. نو د دې ځای څخه موږ انګېزه اخیستلی سو چې په اصطلاح باندې موږ هم کولی سو د هرې ستونزې په مقابل کې مقاومت ولرو. اوس زه به مثلا یو تعلیمي هدف لرم زه به کیدای شي یو تجارتي هدف لرم زه به نور اهداف لرم. نو یو هدف ته سړی ځان کولی شي چې ځان ورسوي ولې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې دی د هدف تر خپل تمرکز لاندې ولري. یعنې ټول فوکس د ده پر
دغه هدف باندې که چیرته دی نور مسایل ته ځان دخیلوي هغه هدف ته نه پاتېږي. یعنی څو ځایه د خپل فکري تمرکز په څو ځایونو کې په یوه وخت کې مصروف نه کړي، یوازې خپل د هدف په لور باندې تمرکز وکړي او هدف ته ځان رسولی شي. او بل دا دی چې مثلا دی د داسې افرادو سره دغه خپل مشوره شریکه کړي چې دی ستونزه پکښې لري چې هغه منفي فکر انسان ونه اوسېږي. هغه دته د دې په ځای چې دی له د کړاو څخه راوباسي، کړاو ته نور هم ژور نه کړي، داخل نه کړي. هغه انسان باید یو پوه انسان اوسېږي، هغه باید تجربه کار انسان اوسېږي. داسې نه چې د کوچنۍ مسایلو څخه دته ډېرې لویې ستونزې جوړې شي، دی نور هم پکښې ډیپ شي، پکښې ژور شي او پکښې تاواني شي. ډېره زیاته مننه صمدي صاحب. د ستونزو د حل لپاره د خپلو مهارتونو او سرچینو پراختیا څنګه کولی شو؟ سرچینې انسان باید د کنجکاو اوسېږي، هر انسان په ځانګړي ډول ځوان دی چې هر هدف لري. دې ته ما اشاره هم وکړله چې دی چې هر هدف لري هغه هدف تعقیب کړي. که چېرته انسان مثلا د تعلیمي هدف، مثلا زه مثال در کوم چې دی غواړي چې په سیم کې لومړی کس اوسېږي په سیم کې، یعنی ډېرې نمرې خپلې کړي، دی باید د خپل ټایم مدیریت کړي او دې ته رسیدګي وکړي چې زه څنګه کولی شم دې هدف ته ځان ورسوم. دې ته یو مشخص پلان جوړ کړي او هغه پلان یې د سمارټ درلودونکی، یعنی مشخص پلان او هغه باید د وخت محدودیت درلودونکی، هغه ته رسیدګي کېدلی شي د اندازې وړ دا پلان. نو د دغه پلان مطابق چې قدم په قدم پر خپل وخت باندې حرکت وکړي ځان ته رسولی شي. مثلا سهار د خوا د مطالعه وکړي روزمره او استاد چې کوم لیکچر وکړي هغه زده کړي، دغه ترڅنګ کوم سایټونه چې موجود دي د هغو څخه په استفادې باندې دی کولی شي چې هغه تعقیب کړي، لاسرسی ورته پیدا کړي او تر څو دغه د مطالعه د هدف ته دی ورسي او په دوامداره توګه د کړنه چې دی کوي تر هدفه پورې. دا ډېر مهم دی چې یعنی ثبات د په کړنو کې موجود دی. داسې نه چې د یوه ورځ یو درس وایي ولې 10 ورځې بیا یې نه وایي، یا د 10 ورځو درس په یوه ورځ باندې وایي، چې دا هغه د نظم د منځه څخه وړي، د کارونو نظم. یعنې تر ټولو مهم دا دی چې انسان باید د ټایم منیجمنټ ولري یا د وخت مدیریت ولري او هدف ولري. هدف مطابق او د وخت مدیریت مطابق دی کولی شي چې ځان هدف ته ورسي او د ستونزو د له منځه وړلو لپاره وروستي اقدامات وکړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی صمدي صاحب. د ستونزو په حل کې د ځواکمنې ارادې رول څه دی؟ ډېر مهم دی. ځواکمنه اراده دا یوه قوي انګیزه غواړي. چیرې څوک غواړي چې ځواکمنه اراده ولري هغه باید د قوي انګیزې درلودونکی. دا انګیزه مثلا هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې د هدف ته مهم، د هدف ارزښت چې انسان ته مهم سو، هغه د پاره دغه هدف مهموالی خپل په انګیزې کې نغښتی دی. کله چې ته انګیزه ستا ډېرېږي ستا هدف هم تا ته مهم کېږي. نو انسان د دغه قوي انګیزې پر بنیاد باندې کولی شي چې یوه قوي اراده ولري، پخه اراده ولري چې هیڅ ډول ستونزې دی تسلیم نه کړي، هیڅ ډول مشکلات دی تسلیم نه کړي. ژوند دی، په ژوند کې هر ډول حالات راځي، مشکلات راځي، ستونزې راځي، ولې انسان باید مستقیم واوسېږي، مقاومت ورسره وکړي تر څو ځان تر خپل هدف پورې ورسي، تر خپلې موخې پورې ورسي. که چېرته دی دغه اراده له ځان سره ولري او دا قوي انګیزه له ځان سره ولري او دې کار ته یعنی خپل هدف ته متوجه واوسېږي، زه یقین لرم چې د هر ډول ستونزو پر وړاندې دی بریالی کېدلی شي. ډېره مننه ښاغلی صمدي صاحب. که یوې بلې خبرې ته یې اشاره وکړو، یوې برخې ته د والدین د خپل اولادونو او کورنۍ ستونزې څنګه پېژندلی شي او د مخنیوي په برخه کې باید دوی څه ډول ګامونه واخلي؟ پلار تر ټولو بهترین کس دی د زوی دپاره یوه الګو ده چې دی د خپل پلار څخه زده کړه وکړي. یعنی اوس وایي چې ستا پلار ستا لپاره یو پوهنتون دی. دا د اوسني علما وایي چې د یو ماشوم پلار د هغه دپاره د یو پوهنتون حیثیت لري. یعنی دومره زده کړه چې دی په یو پوهنتون کولی شي، دغومره زده کړه دی د پلار څخه هم کولی شي. نو پلار هم باید خپل زوی په دقیق ډول باندې وپېژني چې زما زوی مکتب ته ځي، کوم پلان لري، او د هغه سره په پلان کې مرسته تر ټولو مهمه ده د استاد له لوري، چې مثلا دی ښوونځي ته راځي، استاد دا مسؤلیت لري چې شاګرد باانګیزه مخته کړي، هغه ته یوه انګیزه ورکړي چې مثلا ته څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي. یا مثلا که چېرته شاګرد ګوښهګیره وي، استاد په دې کې رول لري چې مثلا د دپاره د ملګرو په پیدا کېدو کې رول لري، او دغه ترڅنګ پلار د خپل اولاد د ښې روزنې دپاره رول لري او د هغه د روزنې دپاره باید د پلان ولري.
هغه ته واړه مسؤلیتونه کوچني مسؤلیتونه له ماشومتوب څخه بیا تر ځوانۍ پورې بیا تر لویوالي پورې وروسپاري. که چېرته موږ ځوان مفت ته مخته کوو، ماشوم مفت ته مخته کوو، لومړی چې دی د خپلو جرابو د پرې کېدو دی ولې مور مجبوروو چې د جرابې ورته په پښه کړي. مثلا دی خپل د قلم د راخیستلو دی، خپل د کتابچې د راخیستلو دی، ولې موږ مور یې مجبوروو یا یې خور مجبوروو چې د ماشوم ته باید دا څیزونه اماده کړي. زه وایم د یو استاد په حیث باندې چې موږ باید کله چې ماشوم کم قابلیتونه ترلاسه کوي په کورنۍ کې رالویږي په قرار باندې د مسؤلیتونه وسپارو. مثلا که دی د قلم د راخیستو قلم باید دی راواخلي، نه باید د خور راواخلي، نه باید د مور راواخلي، نه باید د پلار ورته اماده کړي. مثلا دی د کالو یو د اغوستلو دی یو بل کس باید د کالي ور ونه غوندي. یعنی دا مسؤلیتونه د دغه ځای څخه شروع بیا تر لویوالي پورې که چېرته دی با مسؤلیت غواړي چې مخته یې کړي نو مهم دا دی چې موږ د ماشومتوب څخه دی په مسؤلیتونو باندې مخته کړو. او د هغه تر څنګ مثلا دا ډېر ویل مه کوو برته سودا کیسې دا ډېر تاوانیان د ماشومانو لپاره. ماشوم باید مثلا د خپل پلار سره په داسې یو رویه باندې پوه اوسېږي یا د خپل کورنۍ د نورو غړو سره په رویه باندې پوه اوسي چې د هغه په رمزه باندې پوه اوسي، د هغه په سترګو باندې پوه اوسي چې مثلا کوم شی زما لپاره ګټور دی کوم شی نه دی. یا مثلا زموږ په کورنۍ کې یو په اصطلاح باندې هغه بده کړنه یا بد رواج دا دی چې موږ ماشوم وهو. د ماشوم وهل دا ډېر غټ تاوان دی په راتلونکي کې، ځکه ماشوم د وهلو سره دا عادت کوي. مثلا که چېرته د یو ګیلاس مات کوي موږ دی په شیشکه باندې وهو یا په چپلاخ باندې وهو یا نور زجر ورکوو نو داسې ورځ راځي چې هغه کمپیوټر ماتوي نو بیا به یې په چیش باندې وهو. نو د انسان لپاره وهل نه دی جایز په ښوونه روزنه کې، ځکه ماشوم آینده لري، ماشوم فکر لري، ماشوم شخصیت لري. هغه ته بد الفاظ ویل نه دی بهتر. کله چې دی غلطي کوي طبیعي ده، د ماشوم هوش یا استعداد دومره نه دی چې مثلا موږ وایو چې دی نو مکمل د یو غټ شخص په حیث باندې موږ داسې توقع ولرو. ولې ماشوم ورته وایي دی نوی غوړېږي، نوی وده کوي، شخصیت لري، بد الفاظ ورته ویل او په اصطلاح باندې زجر ورکول دا د لپاره په راتلونکي کې لوی عواقب لري، تاوان ورته لري. نو زما هیله دا ده چې مثلا دې ټکي ته موږ ډېر متوجه اوسو او مسؤلیتونه وروسپارو او کله چې دی یو کار کوي د هغه په دغه تاوان باندې دی پوه کړو. مثلا ګیلاس یو ماشوم ماتوي په دې باندې پوه کړو چې مثلا دا مالی تاوان دی یا مثلا دا ستا دپاره ستا د پلار په څومره زحمت باندې دا ګټلی دی، دا رانیولی دی، دا یو څیز دی د کور د اړتیا تا دا مات کوي. په دغه ټکي باندې مثلا دی پوهول، یعنی کله چې دی یوه اشتباه کوي دغه اشتباه لامل دی باندې پوهول دغه ډېر مهم دی. نه د دې په ځای چې موږ د اشتباه نه یو ښولي او دی مو وهلی یم او په راتلونکي دی عقده پیدا کوي، د پلار سره پیدا کوي، د مور سره پیدا کوي، د کورنۍ د نورو غړو سره پیدا کوي. په دې ترتیب باندې بیا دی یو منفي خواته حرکت کوي. ډېره مننه ښاغلی صمدي صاحب. که چېرته د دوی ستونزو ته پام ونیسي د دوی په راتلونکي به څه اغېز ولري؟ ډېر بد اغېزې درلودلی شي. مثلا که چېرته یو ماشوم ګوښهګیری موږ دې ته پامونه کول په کور کې مور مسؤلیت لري. مثلا موږ په کورنۍ کې موږ لیدلي ځینې ماشومان شته چې د نور ماشومان سره لوبې نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه دلته دی ستونزه لري. د دې ستونزې ته متوجهوالی د مور په کار دی، د خورې په کار دی، د بل ورور په کار دی چې دغه مثلا که دی بیره لري خپل د شخصیت څرګندونه چې کوي په دغه برخه کې زموږ لپاره ډېر مهم ټکی دا دی چې اول په کورنۍ کې مور پلار دې ته متوجه اوسېږي چې زما زوی څومره جرأت لري، په کوم مسایلو کې جرأت نه لري، کې نه لري. دته داسې کتابونه، داسې کیسې، داسې انګیزه ورکړو چې مثلا نه تا څوک وایي، نه تا ته زجر رسوي، نه تا ته تاوان پېښوي. او هغه انډیوالان چې د ده په کور کې د کاکا زمون دي یا د ماما زمون دي یا نور دوستان دي، دی په خپل قطار کې نه شاملوي. دلته په دغه شاګرد کې یا په دغه شاګرد کې یا په دغه ماشوم کې یوه ستونزه موجوده ده چې مثلا حتما دی یو ستونزه لري. د دې ستونزې د حل لپاره هم باید پلار متوجي، هم باید مور متوجي، هم باید د کورنۍ نور غړي متوجي، تر څو د ده دغه جرأت که دی نه لري ور پیاوړی کړي. مثلا د کیسو د لارې ور پیاوړی کړي، هغه نور ملګري چې دي هغوی ته هم وویل شي چې تاسو دی هم شامل کړي، یعنی هغه ډول چې د حل لارې دوی پیدا کولی شي ورته پیدا کړي. او دغسې په مکتب کې که چېرته یو ماشوم داسې ماشوم پیدا کېږي چې مثلا په تفریح کې ځي لرې ځای کښېني، هېڅ یو فعالیت چې نور ماشومان یې کوي، عادي ماشومان یې کوي، دی نه کوي، دا د ده دپاره یوه ستونزه ده. موږ استادان د مسؤلیت لرو چې د ماشومان په درست ډول باید وپېژنو. روانپوهنه دا وایي چې مثلا یو ماشوم باید په درست ډول وپېژنو. د هغه هره ستونزه چې ده، مثلا یو وړه ستونزه ده، یو شاګرد د بل شاګرد سره جنګ کوي،
دا د دپاره یوه ستونزه ده. ولې د دې ستونزې حل هم استاد کولی شي، هم د کورنۍ نور غړي کولی شي، هم په اداره کې سرمعلم کولی شي، مدیر کولی شي چې ورته متوجه اوسو. ولې که ورته متوجه ونه اوسي دی ګوښهګي رامخته کېږي، بیا د ټولنې څخه د خپلو ملګرو څخه نفرت پیدا کوي چې بالاخره په منفي فکر باندې اخته کېږي. ډېره زیاته مننه صمدي صاحب. کور ودان د خپرونې هم نور وخت پوره دی. وروستیو کې مو خلکو ته د یو استاد او ښوونکي په حیث د ستونزې د رامنځته کېدو په وخت کې او د مخنیوي د حل لارو په برخه کې وړاندیزونه څه دي؟ زما پیغام تر ډېره پورې کورنیو ته دی، ځکه چې د یو چا د شخصیت د جوړېدو اصلي مرکز چې دی کور دی، او دغه څخه وروسته کوڅه ده، او دغه څخه وروسته مکتب دی، بیا پوهنتون دی. نو دغه درې محوله چې ما یاد کړله تر ټولو مؤثر چې دی هغه کورنۍ دی. یعنی ټول هغه سیګنالونه چې غلط دي یو ماشوم په روزنه کې تاوان ورته پېښوي، مور پلار باید دې ته متوجه اوسېږي. مثلا یو کورنۍ کې داسې یو کس دی چې هغه بد الفاظ کاروي، یعنی د هغه الفاظو د له منځه وړلو لپاره باید دوی وروستۍ هڅه وکړي تر څو نور کسان د دې څخه دغه بد فعل زده نه کړي. یا مثلا یو بل فعالیت کوي چې هغه د اصولو مطابق نه وي، هغه باید دوی دې ته متوجه اوسېږي. په دوم قدم کې خپله چاپېریال دی، یا مثلا کوڅه ده، مسجد دی، کلی دی، په دې کې ډېر مهم دی چې د ماشوم په روزنه کې ډېر رول لري. کېدای شي ماشوم د کورنۍ څخه سالم راوتلی وي، ولې په کوڅه کې داسې کوچنیان سره مخ کېږي چې هغه په اصطلاح باندې زه مثال درکوم چې بد الفاظ وایي، نو دی هم دغه بد الفاظ زده کوي چې بیا کره کره د کور ته نور ماشومان ته هم انتقالوي. یعنی په دې کې بیا خپله د مسجد امام دی، د کلي مشر دی، او خپل د کورونو مشران دي چې په کلی کې اوسېږي، دوی باید داسې یو فعالیت چې هغه د ماشومانو په روزنه کې بد عواقب لري، دا باید سل په سل کې د ماشومانو څخه لرې وساتي او محو کړي. او دریم ماحول چې د هغه خپله ښوونځی دی چې د انسان هغه د انقلاب دوره چې ورته وایي، یا د بلوغ دوره چې ورته وایي، د انسان په وجود کې یو انقلاب راځي، دی د ماشومتوب ځوانۍ ته په دې حالت کې دی لږ د ازادۍ غوښتونکی هم وي. نو په دغه حالت کې باید مکتب ورته متوجه اوسېږي تر څو هغه شاګردان چې بد الفاظ، بدې خبرې، بدې کړنې په ښوونځي کې ترسره کوي د دې مخه ونیسي. دا د یو سیګنال په شکل باندې دی. کله چې یو شاګرد خراب وي، سیم ته راځي، ډېر شاګردانو ته نور هم د خپل الفاظ انتقالوي. یعنی په دې کې استاد ډېر بارز رول لري. استاد باید په دې متوجه اوسېږي چې کوم شاګرد زما په صنف کې داسې یو فعالیت ترسره کوي چې نور شاګردان هم ورسره خرابېږي، هغه ته باید متوجه اوسي، او د هغه ترڅنګ د هغه د کورنۍ سره باید تماس ولري. او د ښوونځي په کچه باندې مدیریت دی چې مثلا سرمعلمان دي، په دې برخه کې مسؤلیت لري چې داسې هلکان چې هغه بد کړنې، بد الفاظ، بد فعلونه ښوونځي ته راوړي، د هغو د دغه فعالیتونو د محوي لپاره باید دوی پلان ولري او دوامداره څارنه وکړي چې دا خپله بیا یو سالم انسان موږ د ښوونځي څخه فارغولی شو تر پوهنتونه پورې، چې دا ډېر مثلا کولی شو چې داسې یو کس واوسېږي چې هغه د ټولنې د راتلونکي تضمینوي، د ټولنې لپاره بهتر کار کولی شي، او سالم کس به واوسېږي، هېڅ ډول نقص په ده کې نه وي موجود، او دی د آیندې دپاره کار کولی شي. خپله ځوان هم مسؤلیت په دې برخه کې لري چې د مکتب څخه راووتی تر پوهنتونه پورې. په پوهنتونونو کې باوره که داسې شاګردان دي چې یو شمېر اصول یې نه دي زده، نو مهم دا دی چې دوی خپله څېړنه وکړي، نور کسانو ته وګوري. اکاډمیک ماحول چې دی، مثلا د پوهنتون اکاډمیک ماحول دی، دې ته باید دوی متوجه اوسېږي چې کوم زده کوونکي چې د پوهنتون د ادارې د خوا څخه په اصطلاح باندې په معنوي او مادي امتیازاتو باندې نازول کېږي. ولې نازول کېږي؟ ځکه چې هغوی دوامداره کتابتون ته راغلي دي، هغوی دوامداره مطالعه کړې ده، هغوی داسې یو فعل نه دی کړی چې د نظم ډسپلین د کمیټې خلاف وي. نو زه وایم ټول په دې برخه کې مسؤلیت لرو. کور مسؤلیت لري، کلی کوڅه مسؤلیت لري، او ښوونځی مسؤلیت لري، پوهنتون مسؤلیت لري. تر ټولو اهم یا بارز رول چې لري خپل ځوان چې باید دې شان ته متوجه اوسي، ځکه دی نو اوس د ښوونځي دورې راوتلی دی، د کور دورې راوتلی دی، د وړکتون راوتلی دی، ښوونځی خلاصه کړې ده، پوهنتون ته راغلی. په دې برخه کې دی رول لري چې مثلا زه څه وکړم، کوم څه زما د جامعې، زما د ټولنې، زما د خلکو په تاوان باندې، او کوم څه زما د ټولنې په ګټه باندې دي، او یو منظم پلان ځان ته جوړ کړي، یوه سټوري ځان ته ولیکي چې زه د دغه ځای شروع کوم، 2 کاله بعد باید زه دغه ځای ته ورسېږم، 3 کاله بعد باید دغه ځای ته ورسېږم، او 5 کاله یا 10 کاله بعد باید زه دغه ځای ته ورسېږم. دغه هدف که چېرې یو څوک ولري او ټایم هم ورسره مدیریت کړي او دوامداره هڅه ورسره وکړي، یوه قوي انګیزه ولري او قوي اراده ولري، دی کولی شي چې ځان هدف پورې ورسوي. ډېره زیاته مننه د بوس پوهنتون استاد ښاغلی عبدالوارث صمدي صاحب. کور مو ودان چې مرکې ته حاضر شوی او خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. ډېره زیاته مننه ستاسو څخه چې موږ ته وخت راکوئ په دې خپرونه کې.
او زه هیله لرم چې دا ډول خپرونې ډېرې اوسېږي تر څو په ټولنه کې هغه موارد چې د حل سوي نه دي د هغوی دپاره حل لارې ولټول شي. ډېره مننه. د هلمند ملي راډیو درنو اورېدونکو، دا وه د ټولنې او روزنې خپرونه چې ما فرید الله خیال تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې ښه وختونه، لویه له عمل شه.